دلته پر دوه سړکان باندې زموږ د وطن سپین ږیري زنانې هلکان تلاشي اخي تذلیل به کوي بېعزتي به کوي بیا به ستا کډي بیا به ته کډه کوې بیا به دا بازار نه وي بیا به دلته سیالي نه وي بیا به دلته امن نه وي بیا به دلته خوشحالي نه وي نو اوس دوی ول د بوري غرونه ښکاره دي د وخت سر دی موږ د ډېر وخت پر سر دا ملي پاڅون اعلان کړی دی دا د امن پاڅون مې اعلان کړی دی دا د دوی د قبضې د ناروا د زیاتوب خلاف موږ پاڅون اعلان کړی دی دا اوس جاسوسي ادارې پنجابي اسټابلیشمنټ د دغو ایجنټانو جاسوسانو په ذریعه د دوتانیانو اتحاد جوړ کړی دی دا ممبرشپ کوي دا معلومات کوي بیا یې شناخت کارتونه بلاک کوي بیا یې لوکل کیس نه وي بیا یې کډه کوي بیا به دغه بله ورځ بیا را روانې چې خلک غږ نه کوي قوم پرستان چیرې دي ترقي پسندان چیرې دي نو موږ د بوري ولس ته یایو چې له سره غونډه تر میختله کلیبر نیمې چوک باندې د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ لوړ بوري شبوزي او کوز بوري د ابتدایي اونټانو علاقایي اونټانو لخوا د 9 نومبر بوري ولسی پاڅون د کمپاین د روانه غونډه کې د بوري د ټولو پارټیانو تنظیمونو پینلانو چې کوم ضلع مشرتابه دي او زموږ د پارټۍ او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم ضلع مشرتابه دي او د ابتدایي اونټانو ملګرو ته پر دې لویه پراخه غونډه باندې ډېر آفرین او شاباسي وایمه پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د پښتون قامي تحریک هغه رهنما نماینده او ترجمانه پارټۍ ده پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ به ذمواري هم هغه ادا کوي خصوصیات به هم هغه لري چې د قومي تحریک یو رهنما پارټۍ کومې ذموارۍ ادا کوي او کوم خصوصیات لري دارنګه د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ چې کوم ملګري دي کوم کارکنان دي کوم رهنماګان دي دا سیاسي نظریاتي فکري ویژنري ملګري دي نو د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ په ملګرو کې به هغه ټول خصوصیات وي هغه ټولې ذموارۍ به ادا کوي چې د قامي تحریک یو رهنما پارټۍ ملګري او مسران یې ادا کوي که نن په بوري کې کوم ولسي پاڅون اعلان سوی دی یا پښتونخوا وطن کې هر ځای داسې جلسې وي یا داسې جرګې یا داسې معمولي یا داسې مسلې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ به په هغه سب کې ولاړه وي د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ ملګري به په هغه سب کې ولاړې چې هغه تر ټولو هغه خطرناکه هغه زاولجن هغه ستړی سپي دا میراث دا لیار موږ ته د محترم استاد رحیم صاحب او ملي شهید عثمان خان کاکړ او داسې نور اتلانو لخوا راایښودل سوي را پرېښودل سوي ده نن به
په ټول پښتونخوا وطن کې په جنوبي پښتونخوا کې او په بوري کې پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ او د دوی ملګري هغه تاریخي کردار ادا کوي، هغه تاریخي رول لوبوي، هغه منډې ترنډې به کوي چې په ټوله دنیا کې د قومي تحریکونو هغه رهنما ذمهواره با اختیاره با اثره پاکیانې ادا کوي. نو نن بیا موږ د بوري ټولو پارټیانو ته دا باور ورکوو، دا یقین ورکوو چې د 9 نومبر چې کم پاڅون په بوري کې اعلان شوی دی، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ به د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تعداد او معیار به تر ټولو پارټیانو زیات وي، راځي به خپل ګډون به یقیني کوي. پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ له سره غونډه تر مېختره 19 علاقایي یونټان لري، 1.5 سل ابتدایي یونټان لري. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن 10 علاقایي یونټان لري، دارنګه تر درس زیات ابتدایي یونټان لري. ټول پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن ملګري به په 9 نومبر دا د بوري ولسي پاڅون کې په زیات تعداد ګډون کوي. دا بوری دا جنوبي پښتونخوا دا پښتونخوا وطن لامو تر اباسینه دا ټول وطن کې چې هره بده پیښه راځي، هر ظلم یې، هر سامراجي استعماري دهشتګردي، هر بدالي دا موږ تاسو ټول سزي، دا موږ تاسو ټول مړه کوي، دا موږ تاسو ټول مېرومه کوي، دا موږ تاسو ټول کډه کوي. دا کوم اور چې راسي دا بیا نه ګوري چې دا د کومې نظریې سړی دی، دا د کومې پارټۍ سړی دی، دا د کوم ایل سړی دی، دا د کوم خیل سړی دی. دا اور موږ په داسې ځای چې لامو نیولې تر اباسینه دا پښتون افغان د سامراجي او استعماري قوتو د پاره په تاریخ کې هم او اوس هم د دوی د یرغل په مخ کې ولاړ دي، د دوی منصوبې ناکامه کوي او دوی ته د لا وسایل لوټمار نه کوي. دلته په بوري کې چې څومره هم سیاسي پارټیانې دي، څومره هم مذهبي پارټیانې دي، دا ولس دا ملګري په کار دا دی چې پر خپلو پارټیانو باندې دا غږ وکړي، سوالونه پر وکړي، غوښتنه ځي وکړي چې نن په بوري کې بده ورځ ده، نن په جنوبي پښتونخوا کې بده ورځ ده، نن په پښتونخوا وطن کې بده ورځ ده. نو له خپلو پارټیانو دا غوښتنه وکړي، دا سوال دی وکړي چې نن چې د بوري ټولو پارټیانو ولسي امن پاڅون اعلان کړی دی، ایجنډې نکات یا ملګرو په خپلو تقریرونو کې درته بیان کړی، دا خو زموږ شریکې مسلې دي، دا خو د بوري د ولس په ګټه دي، دا د بوري په ګټه دي. بیا چیرې دي هغه پارټیانې چې نن دلته شتون ګډون او ملګرتیا نه لري؟ او موږ د بوري وطن دوسته، قام دوسته، امن دوسته ولس او ځوانانو ته یایو چې تاسو به هم بیا د خپل یاداشت دا به لږ تیزوئ. داسې نه ده چې ته به اوټ مسلم لیگ ته ورکوې، اوټ به باب پارټۍ ته ورکوې، ملګری به د پلاني پارټۍ یې، هغه به په دې غم کې نه یي، او ته به وطن دوست یې، ته به قام دوست یې، ستا به په وطن او قام خوا به دې. دا منافقت، دا جانبداري دا نه چلېږي. دلته چې کوم اور را روان دی، چا چې چاته اوټونه ورکړي دي، د چا ملګري دي، چاته چندې ورکړي، او دلته چې بیا کومه بده ورځ راځي
قتل عام راځي دا تذلیل او بې عزتۍ راځي دا لوټمار کېږي په دا کې د وخت سړی هم د غونې شرکت دی لکه اوب چې ورکړی دی ملګرتیا چې کوي چنده چې ورکوي نو موږ آخري خبره دا کوو دا چیک پوسټونه چې جوړ دي دا ایپسي چې کومې قبضې کوي یا زموږ په وطن کې کم الاټمنټونه دي او نن د خلکو خاموشي ده دا به سبا دلته پر دوه سړکان باندې زموږ د وطن سپین ږیري زنانې هلکان تلاشي اخي تذلیل به کوي بې عزتي به کوي بیا به ستا کډي بیا به ته کډه کوې بیا به دا بازار نه وي بیا به دلته سیالي نه وي بیا به دلته امن نه وي بیا به دلته خوشحالي نه وي نو اوس دوی ول د بوري غرونه ښکاره دي د وخت سر دی موږ د ډېر وخت پر سر دا ملي پاڅون اعلان کړی دی دا د امن پاڅون مې اعلان کړی دی دا د دوی د قبضې د ناروا د زیاتوب خلاف موږ پاڅون اعلان کړی دی په دې کې په زیات تعداد شرکت کول خپله پاټیانې پر دې مجبوره کول چې په دې کې به کلک رول ادا کوي دا زموږ تاسو شریکي او ګډې ذمهوارۍ دي او زه یو وارې بیا ټولو پارټیانو ته چې دلته راغلي دي د دوی مشرتابه دي موږ د کوربتوب په توګه د قربانه په توګه موږ دوی ته درون درکړی یو او موږ پښتونخوا نشتلاوي پارټۍ او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن دغو ملګرو ته چې ډېر د کارو په وخت کې معاشي بدالي ده په ټول ملک کې سیاسي بد اعتمادي او بېچینیانې دي دې باوجود دومره په ګڼ تعداد راغل دا خپله یو ډېر لوی پاڅون دی نو ګردو ته آفرین یایو شاباشۍ یایو او دارنګه دا د روډ بندش تاسو ویلی دی دلته 15 بجې به په میختر کې په کینګرۍ کې دارنګه په سخي سرور باندې د پښتانه ټرانسپورټ ودراوئ په دا سهار 15 بجې به بیا خلاصوئ یعنې 12 ګنټې دا زموږ ټرانسپورټ یې دراوئ زموږ سبزۍ به ولې موږ مسافر به ول زموږ زنانې به ولې موږ کوچنیان به ول نور به کاروباري شیان پکښې ول دا یې زموږ معاشي قتل عام هم کوئ یو طرف ته ټرانسپورټران چې هر لارۍ هر کنټینر هر ډاکسن یې په کښتو اخیستی او پیمنټونه ادا کوي دلته 12 ګنټې ضایع کولی دارنګه زموږ مال به پروت وی پکې دا به خراب سوی دا معاشي قتل عام تاسو لیدئ که نه لیدئ دا تذلیل تاسو لیدئ که نه لیدئ او بیا نن زموږ دا صوبایي اسمبلۍ وګوره د کمې پارټۍ څو ممبران دي لږ پکار دی چې خلک هم غیرت وکړي لږ ایمان تار کړي فوجانو خلاف که نه سی گایدای دا ایسای خلاف که نه سی گایدای دا ایمای خلاف که نه سی گایدای ای د صوبایي اسمبلۍ ممبران چې نن لارې حلقې تللي دي که جعلي دي که اصلي دي که د 47 دی که د 45 دی تاسو بیا په یوه کې هم دومره ایمان ویلی دی دومره غیرت مو ویلی دی چې دی به ولیعهد سوی دی به غږېدلی که زموږ یو ایم پی ای په دا اسمبلۍ کې وای که یو ایم این ای وای که یو سنیټر وای بیا تا لیدلي وای چې بیا هم زورور ته پښتونخوا نېشنل اون پارټۍ د ملي شهید عثمان خان کاکړ پرنګه څنګه جواب ورکوئ مه کوه او پښتانه یا میړه سه یا د مړو لمن ونیسه
موږ په کار دی چې مړلو سو او که نه سې مېړه کېدی بیا د مړو لمن ونیسه ته را سره ملګری سه ته را سره روان سه 200 د جمعیت علما اسلام ام پی ام ان ای په یو خوا که زما په یو پر بله خوا که زما تر غیرتمند وی مو سره وی څه رول یې ادا کوي هلته بیا به ما درته ویلی موږ ورته دا مه کوه وطن له بدعلۍ مه راوله دا مې نعت کېلی ځای مشرو کړګي دی دا وطن له اور راړي دا سازشونه دا د اجتماع سازشونه دي دا د پنجابي سازشونه دي دا یوه خبره کومه دلته چې د دوتاړیانو په نامه کم اتحاد جوړوي د سلیمان خېل په نامه چې کم اتحاد جوړوي د تاروکو په نامه دارنګه د نورو دا لږ دوه جلا فکټره دي دلته هېڅ چاته نه ول معلوم چې په بوري کې به څونې دوتاړیان دي دا هېڅ چاته نه ول معلوم چې په بوري کې به څونې سلیمان خېلان دي دا هېڅ چاته نه ول معلوم چې په بوري کې به څونې طریقې دا اوس جاسوسي ادارې پنجابی اسټبلشمنټ د دغو ایجنټانو جاسوسانو په ذریعه د دوتاړیانو اتحاد جوړ کړی دی دا ممبرشپ کوي دا معلومات کوي بیا یې شناختي کارتونه بلاک کوي بیا یې لوکل کیس لري بیا یې کډه کوي بیا به دغه بله ورځ بیا را روانې چې خلک غږ نه کوي کوم پرستان چیرې دي ترقي پسندان چیرې دي نو موږ د بوري ولس ته یایو چې له سره غونډه تر میختره دا وطن کې که عیسائی دی که هندو دی که د بنګال دی که هزاره دی که بلوچ دی که په پښتون افغان کې هر یې لرخیل دی دا ټول بوریوال دی دا د دې وطن مالکان دی دا وطن زموږ ستاسو دی دلته د لرخیلۍ ځای د کمیټیانو د نور شان په نامو د پنجابي جاسوسي مه کوئ د پنجابي ایجنټي مه کوئ دا وطن له تذلیل او بېعزتۍ مه راوړئ نن چې له افغان کډوال سره کم زیاتی روان دی کم تذلیل روان دی څولې بېوسي ده څولې بېکسي ده دا پښتانه افغانان دلته 40 کاله تېوي دي کورونه یې ول کاروبارونه یې ول بیا د پښتونخوا وطن د یوه سټیک هولډر د یوه سړي په دې فیصله کې هېڅ قسم حمایت رضامندي نه وه پنجابي استعمار پنجابي اسټبلشمنټ دا افغانان په دومره تذلیله بېعزتي باندې له بوره وایستل دوی د 40 کلو نتیجه دا وه چې یو کور یې جوړ کړی وی یو کاروبار وی بیا دلته ایکم سودګر د بورې پیمنټال ای سودګاره سودخواره قبضه مافیا لینډ مافیا منشات پروشان په د 2 لکو شی په 10 زره غوښتی د 2 لکو غوا بیا په 10 زره غوښته د 10 لکه موټر بیا په 2 لکه غوښتی او د دوی په کورونو کې چې کوم ګاډر ول کړکۍ وې دروازې وې هغه هم په دې کې ډېر کم ریټ غوښتل دا یې مسلماني وه دا یې پښتونواله وه دا یې انسانیت وی دا یې ډیورنډ لاین بعد بیا چې کوم دا لوی بیلتون راغلی دی دا چې کوم افغان کډوال په دومره تذلیل انداز ایستل او زموږ بېوسه ورځ او د دوی زړاګیانې مه کوئ جنگ د پښتانه او پنجابي دی جنگ د افغان او پنجابي دی ټول پښتون افغان دی که څوک وایي زه افغان نه یم نو هغه له دې انکار کوي چې زه پښتون نه یم نو د پنجابي او د افغان په جګړه کې د پنجابي د پښتانه په جګړه کې د پښتونخوا وطن او د پنجاب په جګړه کې ته د چا له خوا یې ته د چا ملګری یې
ته د چا حمایت کوې دا خو ښکاره خبره ده نو پکار دا دی چې خلک بیداره سي ویښ سي همت ته تیار سي دا یوه سولر شمسي دا یو لوکل بورډ دا یوه کلاسپور نوکري دا 100 روپۍ دا علاقه دا چې څوک نه لري د هغو کار هم برابر دی ضمیر یې مطمئنه دی تسکین هم لري اطمینان هم لري سیالي هم لري نو ډېره مننه مهرباني کور ودان